سړی د ورځې 200 واره قل هو الله شریف ووایي الله رب العزت د 50 کالو ګناه ورمعافوي. اوس مې سړی وایي یاره مولوي صاحب د دې نو دا معنا ده چې بس دې ګناوې کوئ بیا 200 واره قل هو الله شریف ووایي بس تا ګناوې به معافېږي. ګورئ یوه ګناه سړی په دا نیت کوي چې زه به څه کوم زه به مطلب ګناه وکړم د هغه بعد به قل هو الله ووایم دا پر الله باندې جرت دی دا دلاوري ده دا ډېره لویه بېوقوفي ده. څه معلومه ده که دې ګناه وکړه الله رب العزت توفیق د چیش نه کوي در د قل هو الله نه کوي در. او بیا د دې مثال داسې دی مولانا شفیع علي تنوي صاحب فرمایي چې زه به ګناه وکړم د هغه بعد توبه وباسم استغفار ووایم د دې مثال دی لکه یو سړی راولاړ شي ګوته وسوځي په اور باندې بیا وایي برنل هغه دې پروت بیا به زه برنل ورباندې تېر کړم. دا بېوقوفي ده که نه ده بې عقلي ده و یوه را ګوته سوځي بیا راولاړېږي پر هغه پټۍ لګوي برنل لګوي پر هغه باندې بل شی لګوي. نو دلته هم که ته دا وایې چې یاره زه به دا ګناوې وکړم مولوي صاحب خلک خطا باسي بس بیا به قل والله ووایم الله رب العزت به زما د 50 کالو ګناوې را معاف کړي الله به زما د 50 کالو ګوره دا د الله احسان دی دا د الله احسان دی چې ګوره الله رب العزت و ما او تا ته دومره اساني جوړه کړله. اوس که ما او تا د 50 کالو دا وایي چې مطلب ما د 50 کالو ګناوې ته یې کړی دی نو نورې ګناوې زما نشته نو ښه نو خو هغه د عربو کلو ژوند راته ګوري نو هغه بیا په چی سمایه د دوزخ خو خدای راوګرځولی ټیک شو تا دغه قل هو الله وویل نو هلته چې د عربو کلو ژوند دی جنت دی نعمتونه د الله رب العزت سره ملاقات دی هغه بیا په چی شوانه د خلکو عقلونه نه دي دوی کوشش دا کوي چې یو رقم مولوي صاحب په خبره کې پساو کړي یاره مولوي صاحب دا خبره دې وکړه ارشه دی وایي زما ټوټل عمر 50 کاله دی بس 200 واره به قل والله ووایم 200 واره تا قل والله ستا 50 کالو ګناه معاف شو مثال درته وایم